څه به وشي؟ سم نه کېږي. که دنیا مونږ په رسمیاتو پېژندلو مونږ هم په رسمیاتو پېژنو، که هغوی ونه پېژندلو مونږ هم قصه کوي. مونږ د چا نه کم نه یو. زمونږ وطن غني ملک دی. د طالبانو انشاءالله اولنی کار دا دی چې مونږ به خپل پټرول، ګاز، معدنیات، ماربل، مساینک دا ټولو باندې مونږ کار شروع کوو. همدغه سخشیان چې نن تلي امریکې ته هلته د هغوی سپین ځي، سبا ته به همدغه خړې سترګو ته بېرته راځي دلته کار ته. مونږ خپل الله په رسمیاتو پېژنو او مونږ د الله بندګان یو. زمونږ توکل په الله ده. ګوره 4 موټرسایکل او 52 لی شکست ورکړو. 4 موټرسایکل صرف 4 موټرسایکل په 0 میټرو بدل شو. دا د عقیدې نه، دا د عقیدې نه. د دوی عقیده په خدای ده، الله د دوی سره دی، دوی توکل په الله کړی. ګوري په 19 کالو کې یو غل ونیو چې وبینو او زیله به چې لاړو، غل به د عارض نه مخکې کور ته را رسېدلی او اوس په 19 ورځو کې دې غله ختم کړو. غل د خو باله دلته وخې هر ورځ چپلقه خوله کې نیولي او رواني. نو بسې که طالب په ما باندې ظاهرا په ما داسې ظلم شروع کړي لکه یو سړی چې په خپل یو بد مال ام دا به برداشت کوم، خو نور به هغه حکومت او هغه خلک برداشت نه. او دا به د امارت اسلام مولوي صاحب د ښځو په باره کې چې په دولت کې به تاسو تر کومه حده ونډه ورکوئ څه ویوئ؟ دا زما کار نه دی او به طالبان ورکوي. ونډه داسې کار دی چې د ښځو حقوق د نرانو نه په شریعت کې زیات دی. او دا ښځې نه چې دا راوتلي دا سرکونو ته، دا د سیما سمر ډله ده، دا د فاحشو ډله ده. سیما سمر ورته دغه د عیاشي او فاحشۍ لارې ښې راځي. د ښځې حقوق ګوره، جلۍ چې کله پیدا شي رحمت دی، کله چې واده شي د دې نیم ایمان د میړه ورسره پوره شي، کله چې مور شي جنت یې د خپو لاندې راشي. نو ووایه چې حقوق د سړي زیات شو که د ښځې؟